السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. عربي زده کړئ آنلاین مرکز څخه راغلاست. نن زموږ عربي زده کړه کې د ګرامر نحو الواضح برخه کې پنځم درس دی. درس پیلولو مخکې هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب، دا د زنګ رامه کلیک کړئ، آل اوکې کړئ، او فیسبوک کې زموږ عربي زده کړئ آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. ښه درس پیلو. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. ښه د عربي زده کړئ ګرامر نحو الواضح نن پنځم درس دی. نن درس کې به وایو د فعل قسمونه یا د فعل تقسیم بندي د زمانه په اعتبار سره. تقسیم الفعل باعتبار زمنه. د فعل تقسیم ده د زمانه په اعتبار سره. اول وایو فعل الماضي. فعل الماضي چشته وایو. د تعریف نه مخکې موږ یو څو مثالونه وایو، بیا وروسته تشریح ته ځو. الفعل الماضي تیره شوې زمانه، ماضي زمانه. سوري وبخي، ماضي فعل. الأمثلة مثالونه: جرى الكلب. جرى الكلب سپی منډه وکړه یا ځغاسته وکړه. سپی منډه وکړه. The dog ran. The dog ran ماضي ده ګوره. جرى الكلب سپی منډه وکړه تیره زمانه کې، یعنی یو دقیقه مخکې، 15 دقیقې مخکې چار کله کړی ده. وقف الرجل. وقف الرجل سړی ودرید. سړی ودرید. The man stopped. The man stopped سړی ودرید. سړی ودرید. دریم: ضاع الكتاب. ضاع الكتاب کتاب ورک شو. کتاب ورک شو. ضاع ورک شو، ضایع کړ. ضاع الكتاب کتاب ورک شو. The book became lost. The book became lost کتاب ورک شو. دقت الساعة. دقت الساعة ساعت زنګ وکړ. ساعت هغه زنګ یې ووهه. ساعت زنګ کوي کنه، الارم چې ورته وایي. The clock chimed. The clock chimed ساعت زنګ وکړ. زنګ چې وهي. جاءت البنت. جاءت البنت The girl came. The girl came جلۍ راغله. جاءت البنت انجلۍ راغله. جاءت راغله ماضي ده. باضت الدجاجة. باضت الدجاجة چرګي هګۍ وکړه. چرګي هګۍ واچولې، هګۍ وکړه. The hen laid. The hen laid an egg. باضت الدجاجة چرګي هګۍ وکړه. ښه، اوس بحث تشریح ته دی راځو چې دې کې نورې څه خبرې دي. ښه، موږ وایو: تأمل الكلمات الأولى في الأمثلة السابقة تجدها أفعالا. وکه موږ په دې اولو کلمو باندې فکر وکړو، في الأمثلة السابقة دغه شپږ مثالونه چې تیر شول، تجدها أفعالا تاسو وګورئ چې دا چې دي فعلونه دي. باضت، جاءت، دا ټول څه دي؟ فعلونه دي. لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص. لأن كل منها هر یو د دې څخه د دې جملو څخه يدل دا دلالت کوي په څه شي باندې؟ على حصول عمل په حاصلېدو، په کېدو د یو کار باندې، فی زمن خاص په یو خاص زمانه کې. دا کار چې کوي په یو خاص زمانه کې تر سره شوی ده. وإذا تدبرت هذا الزمن في كل منها وجدته زمنا ماضيا. نو ځکه هر یو زمانه او کله چې هر کله د مثال په دې زمانه کې فکر وکړئ، دا کوم مثالونه چې موږ ویلي، که په دې موږ فکر وکړو هغه به تیره سوې زمانه وي. تدبرته کله په دې باندې فکر وکړئ، هذا الزمن چې دې کې کومه زمانه استعماله سوی، فی کل منها په هر یو دغه شپږ مثالونو کې، وجدته زمنا ماضیا تاسو به وګورئ چې دا چې به پیدا کړئ پکې تیره شوې زمانه، ماضي زمانه. فکلمه جرى. فکلمه جرى نو د جرى کلمه منډه وکړه. في المثال الأول په لومړي مثال کې تدل دا دلالت کوي على الجري في زمن
على الجري په منډه باندې فی زمن الذي په هغه زمانه کې مضى چې تیر شوی ده قبل التکلم د خبرو کول نه مخکې، یعنی خبرو کول نه مخکې دغه منډه تیر شوی ده، منډه یې کړې ده، دا موږ چې کله خبره کوو دینه مخکې دا منډه تر سره شوی. وکلمه وقف او د وقف کلمه د درېدو کلمه فی المثال الثاني په دویم مثال کې تدل على الوقوف، دا دلالت کوي په درېدو باندې فی الزمن الذي مضى په هغه زمانه کې چې تیر شوی قبل التکلم ايضا د خبرو کول نه مخکې دغه منډه تر سره شوی وي. وهلم جرا وهلم جرا ولذلك تسمى كل كلمة من الكلمات فعلا ماضيا. او دغه ټولي کلمې په همدې خاطر وای دا تسمى كل كلمة دا نومول کیږي هر کلمه من دغه کلمو څخه فعلا ماضيا ماضي فعل وكذلك جمي او په همدارنګه ټول هغه کلمات چې دا قسمه وي. بل قاعده ترادو الفعل الماضي دي تعريف وايو بديكي قواعد الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في زمن الماضي. فعل ماضي تشتوي فعل ماضي هر داسې فعل چې په تیره زمانه کې د څه کار حاصلېدل بیان کړي، د یو کار حاصلېدل بیان کړي، هغې ته چې وایي فعل ماضي، تیر شوی کار. هو كل فعل هر هغه فعل هر هغه کار ته وایي يدل چې دلالت وکړي على حصول په حاصلېدلو عمل د یو کار فی زمن الماضي په تیره شوی زمانه کې. تیره شوی زمانه موږ تیره شوی زمانه نه ده لکه یو کال دوه کاله نه، دا 15 دقیقې 2 دقیقې مخکې چې د خبرو نه مخکې چې یو دقیقې 2 دقیقې 15 دقیقې همدې ته چې وایي همدې نه شروع د تر یو کال لس کال تیر څومره دې ته تیره شوی زمانه وایي. دا چې شو دا موږ هغه فعل ماضي په ماضي باندې خو پوه شوي، که څه مشکل هغه کومنټ کې ویلی شئ. اوس راځو فعل مضارع. الفعل المضارع فعل مضارع وایو سره د مثالونو به تشریح کوو. اغسل يدي خپل لاسونه مینځم یا وینځم. اغسل يدي لاسونه مینځم. انګلیش مستدلته I wash my two hands. انګلیش نه به تیر شو پښتو کې تاسو هغه کې دغه انګلیش مثالونه دي، ویډیو ودروي کله انګلیش ګوري. البس ثيابي دمه کالی اچوم. البس ثيابي خپل کالی اغوندم یا اچوم. درم نلعب بالكره مونږ لوبې کوو بالکره په توپ سره مونږ لوبې کوو. نمشي في الحقول مونږه په پټیو کې چې کوو په پټیانو کې ځو. نمشي قدم وهو یا ځو ګرځېدا ته وایي چیرته ګرځو. في الحقول حقل مفرد، حقول جمع د پټیانو ده، پټی جمع پټی، په پټیو کې چې کوو ګرځو. ينبح الكلب ينبح معنا غاپي، غاپلو ته وایي. ينبح الكلب سپی غاپي. درم ينتبح الحارث چوکیدار بیداره کیږي. چوکیدار ينتبح انتباه بیداره کیږي. ينتبح الحارث معنا چوکیدار، ينتبح بیداره کیږي. تأكل البنت انجلۍ خوراک کوي، ډوډۍ خوري. انجلۍ خوراک کوي یا ډوډۍ خوري. تذبل الوردة ګلاب مړاوی کیږي. تذبل الوردة ګلاب مړاوی کیږي. بحث ترادو. الكلمة الأولى في الأمثلة السابقة كلها أفعال. والكلمات الأولى أوليني كلمة في الأمثلة السابقة بتير مثالونو كي كلها أفعال، طول شيء دي أفعال دي، لأن كل منها يدل على عمل في زمن خاص. دغه ټول کلمې چې تیر شوي دا دلالت کوي په یو
کار باندې په خاصه زمانه کې. و اذا تدبرت او کله چې فکر پدې کې وکړي هذا الزمن الخاص دغه خاص زمانه في كل منها په هر یو د دې کې وجدته ته پیدا کړی اما حاضرا و اما مستقبلا یا بدا حاضره دا اوسنی زمانوي و اما مستقبلا یا به را روانه زمانوي. فالفعل اغسل بني اغسلون اغسل. فالفعل اغسل يدل على حصول الغسل في زمن الحاضر. دا اغسل چې دا دلالت کوي په چی باندې په حاصلېدل په کولو د وینځلو سره غسل فی زمن الحاضر په حاضر وخت کې په حاضره زمانه کې او المستقبل یا یو څو دقیقې وروسته یا په یو څو وخت وروسته یا په مستقبل وخت کې. والفعل او بالفعل البس دا فتح دي ته ولې ورکړی نه پوهېږم ما خو اکثر وایي اغسل نه وایو اغسل یدی البس ثيابي کالي مې اچوم پاس چې راغی او البث بي البث ده نه او بخي دا حرکات ما یو پروګرام له طریقه ورکړی خو هغه ورته غلط شوی ده. اغسل دا اغسلونه ده وبخي. فالفعل اغسل يدل على حصول الغسل في زمن الحاضر او المستقبل لهم. والفعل البس او اغسل فعل اغسل يدل على حصول اللبس دا دلالت کوي په چی شي په اچولو سره د کالی اچولو سره اغسلو سره في زمن الحاضر په اوسنۍ زمانه کې او المستقبل یا راتلونکي زمانه کې. ويسمى كل فعل من هذا النوع فعلا مضارعا او نوم کې خوستل کیږي یا ډول کیږي کل هر یو فعل من هذا النوع د دغه ډول څخه فعلا مضارعا مضارع فعل دی تویل کیږي. اذا نظرت کله چې نظرت وکړه الى الحرف الاول اول حرف في كل فعل په هر فعل کې من هذه الافعال واشباهها په دغه فعل کې او د دې په د دې ورته فعلونو ته وجدته همزه او نونا او یاء او تاء تاسو به پیدا کړئ همزة همزة يا أو نونا يا نون أو ياء يا ياء أو تاء يا تاء. وتسمى هذه الأحرف الأحرف الأربعة أو دي ثلور حروف تتشويل كيكي الأحرف المضارع أحرف المضارع دي نون همزة نون يا تاء دي تتشوي حروف المضارعة په دې باندې تاسو پوهیږئ دا چې په کوم فعل کې راغی نو تاسو پوهیږئ چې دا کوم فعل ده دا مضارع فعل ده. اوس نور تشریح کې پوهیږئ. الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في زمن الحاضر او المستقبل. فعل المضارع یو دانه ده چې امدا اوس وخت کې تر سره کیږي نه دلته وای كل فعل هر هغه فعل يدل على حصول عمل چې په یو کار دلالت وکي في زمن الحاضر په حاضره زمانه کې او المستقبل دلته ګوره دویم خبره شته او المستقبل یا پر راتلونکي وخت کې کاغه هر کله وي 15 دقیقې یو ساعت 2 ساعته لس ساعته چې هغه هر کله وي. ولا بد ان يكون مبدوءا بحرف من احرف المضارع. خو دا ضرور ده فعل مضارع و ضرور ده چې دا به شروع شوی وي مبدوءا پیل شوی به وي په چی سره په کوم حروف سره دا حروف مضارعه یا به په همزه وي اول د دې فعل کې یا به نون راغلی وي یا به یا راغلی وي یا به تا راغلی وي. وهي الحمزه والنون والياء والتاء دا حروف مضارعات چې کوم دي همزه ده نون ده یا ده تا ده دي ته حروف المضارع وای. دا د سوال تاسو نه پوښتنه کوم بیا سره د مثالونو بیا هغه لیاد مونوزي د مضارع حروف کوم دي دغه دي حروف المضارع کوم دي تاسو به وای همزه ده نون ده یا ده تا ده. فعل الامر بموایو فعل الامر او بس فعل الامر امر فعل کوم دی. الامثله مثالنا العب بالكره العب بالكره لوبي په توپ سره لوبي وکړه العب بالكره په توپ سره لوبي وکړه. اطعم قطتك اطعم قطتك پښوته دي خواړه ورکړه یا چې ورکړه ډوډۍ ورکړه پښوته دي خواړه یا ډوډۍ یا خوراک ورکړه.
بل نظف ثيابك، نظف ثيابك، کالی دی پاکړه، کالی دی پاکړه. نم مبکرا، نم مبکرا وخت ویده شه، نم ویده شه مبکرا وخت. تمهل فی السیر، تمهل فی السیر پتلو کې مهلت کوه، پتلو کې مهلت کوه. سیر پتلو کې، پتلو کې چې مهلت کوه. أجد أجد مضغ الطعام، أجد مضغ الطعام خوراک خو ژوی، ژولو ته وایي یعنی د خواړه ښه وژویه، د خوله کې ښه څه کړه ژولو ته وایي وژویه. مضغ الطعام. ښه اوس راځو بحث ته. د فعل امر، امر په باره کې موږ هم فعل ماضي ویلي تیره شوې زمانه، اوسنۍ یا راتلونکې زمانه فعل مضارع، اوس امر وایو د اخیری ده. الکلمات الاولى في الامثله المتقدمه افعال. دغه مخکینی مثالونه کې اولینی کلمې چې دي فعلونه دي. لأن كل منها كلا منها يدل على حصول عمل في زمن خاص. ځکه دغه ټولې کلمې دلالت کوي په چی باندې، په یو کولو د یو کار باندې فی زمن خاص، په یو خاصه زمانه کې. ځکه هر یو یې په یو خاصه زمانه کې یو کار بیانوي. و اذا تدبرنا، کله چې موږ تدبرنا، کله چې موږ په دې کې فکر وکړو، هذه الافعال په دغه افعالو کې وجدنا المتکلم فی کل منها، وجدنا المتکلم فيها. په هر یو کې موږ په هر یو کې متکلم ګورو، موږ د مخاطبه په هر یو کې متکلم ګورو، چاته چې خبرې کیږي. یطلب من المخاطب ويأمره ان يأتي عملا. د مخاطب نه یو شی طلب کوي. مخاطب چاته وي؟ چاته چې خبرې کیږي. دا زه اوس متکلم یم، خبرې کوم، تاسو چې مخاطب یې، زه تاسو ته خبرې کوم، تاسو مخاطب یې. ويطلب دا من المخاطب، و د مخاطب شخص نه غواړي، ويأمره او امر پې کوي، ان يأتي عملا چې یو کار وکړي یا راوړي، یو کار ورته وکړي، فی زمن المستقبل، په مستقبل په راتلونکي زمانه کې. راتلونکي زمانه کې نه، مثال د تاسو یو ګلاس اوبه راوړه، دا یو ګلاس اوبه راوړه، دا اوس خو نه راوړي کنه، خو کریم یو دقیقه وروسته، 2 دقیقې وروسته هغه چی شو، هغه ته چی زمانه مستقبل، راتلونکي زمانه. ومن اجل ذلك يسمى كل فعل من هذه الافعال، او په دغه خاطر د دې وجه سره دا یادول نومول کیږي کل هر فعل دغه افعال څخه فعل امر، شي امریه، فعل امریه. فالفعل العب، العب لوبي وکړه. في المثال الاول، په اول مثال کې يطلب به من المخاطب، دا مخاطب نه غوښتل کیږي اتيان اللعب في زمن المستقبل، اتيان اللعب في زمن المستقبل. نو د مخاطب څخه په راتلونکي زمانه کې د لوبي کول غوښتل کیږي، او هغه د دې لپاره فعل امر دی، هغه د دې لپاره فعل امر دی. وهو لذلك فعل امر. والفعل الاطعم، والفعل الاطعم في مثال ثاني يطلب، يطلب به من المخاطب، وغوښتل کیږي د مخاطب نه حصول الاطعام في زمن المستقبل، حصول الاطعام في زمن المستقبل. ښه، په دویم مثال کې د اطعم په فعل کې د مخاطب پر راتلونکي زمانه کې خوراک ورکول غوښتل کیږي، او هغه د دې لپاره فعل امر دی. وهو لذلك فعل امر ايضا، او هغه د دې لپاره فعل امر دی. وهكذا يقال في بقيه الافعال السابقه. او دغه کوم چې په اول مثال دویم مثال کې مونږ ذکر کړل، دا ټول دغه قانون په دې ټولو مثالونو باندې عملي کیږي. نو قواعد تعریف کې دا وایو: فعل الامر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في زمن المستقبل. فعل امر هر داسې فعل چې په راتلونکي زمانه کې د یو شي حاصلېدل په غوښتل کیږي. فعل امر څه ته وایي؟ فعل امر چې په راتلونکي زمانه کې د یو شي حاصلېدل په هغه سره غوښتل کیږي.
یا حاصلېدل پې غوښتل کېږي. فعل الامر کل فعل هر هغه فعل یطلبو چې غوښتل کېږي به په هغه سره حصول شی په حاصلولو لاسته راوړلو د یو شي فی زمن المستقبل په راتلونکي زمانه کې. نو دا موږ نننی درس لږ زیات شو، تمرینونه بل درس کې وایو. هر څه پوښتنه پیشنهاد انتقاد وي کومنټ کې کولی شئ. ستاسو انتقاد مې زه خوشحالیږم ځکه ما د علم سویه دغومره ده. که دې نه څوک زیات غواړي نور یوټیوب کې وګورئ، ډېر تکړه تکړه عالمان شته. تحول وادي درس ورکړی ده، موږ دومره درس ده. که پې پوهېږئ بس دعاګانو کې مې ساتئ، که نه پوهېږئ الله مو پوه کړه او نور درسونه هم کتلی شئ. نو تر بل درسه پورې تاسو الله سپارم. ښه وخت ولرئ. الى اللقاء، مع السلامه. السلام علیکم ورحمة الله.